نبوي سیرت. په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رسیدلې و چې د خندق د محاصرې په ورځو کې یو ورځ ټول مشرکان یو ځای هجوم پر خندق وروړي او غواړي چې تر خندق ورواوړي، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د خندق په دفاع داسې مشغوله و چې حتی د مازیګر لمونځ ځینې قضا سو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په موجودو اصحاب کرامو کې غږ وکړي چې ستاسو څخه چا د مازیګر لمونځ تر اوسه پورې نه دی کړی. ډېر نفر پیدا سو چې تر دغه وخته د مازیګر لمونځ نو ادا کړی. اوس ماښام د مازیګر لمونځ د ډېر مشغولتیا په سبب قضا شوی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه نفر سره یو ځای کړه چې لمونځ ځینې پاتې شوی. پس له او داس تازه کولو یې اول د مازیګر لمونځ په جماعت ادا کړي او بیا یې د ماښام لمونځ ادا کړي. او دا د قضایي لمانځه طریقه ده. که د یو چا څخه لمونځ قضا سو نو به تر هغه بل وروستني لمانځه د مخه اول د قضا سوي لمانځه قضا راګرځوي، لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب کرامو سره اول د مازیګر لمونځ ادا کړي او بیا یې د ماښام لمونځ ادا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه لمانځه په قضا کېدو ډېر خفه سو، تر داسې اندازې چې مشرکانو ته اشاره وکړه. تاسو ته معلومه ده چې رسول الرحمه صلی الله علیه وسلم هیڅ کله و چاته اشاره نه کول، مګر په دغه ورځ و مشرکانو ته اشاره وکړه. امام بخاری ده حضرت علی رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ وویل: الله جل جلاله دې د دې کورونه او د دې قبرونه د اور ورډکې چې موږ یې تر لمر لوېدو پورې د مازیګر د لمانځه څخه مشغوله کړو. د امام شافعي او امام احمد رحمهم الله په مسند کې راغلي دي چې مشرکانو په خپل حملو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماپښین، مازیګر، ماښام او ماخستن د لمانځه څخه مشغوله کړي او بیا یې ټول یو ځای ادا کړه. امام نووي رحمه الله د دغه احادیثو د تطبیق د پاره وایي چې د خندق محاصره یو ورځ نه بلکې څو ورځې و. نو په ځینو ورځو کې هغه څه پیښه شوې ده او په ځینو ورځو کې دغه څه. او دغه ځای څخه مشترک معلومیږي چې د مشرکانو دغه کوشش چې تر خندق ورواوړي او د مسلمانانو دغه پرلپسې پیری او د مشرکانو منع کول څو ورځې سوي دي. مګر دا چې د دوه لشکرو په مابین کې خندق حائل او جلا کوونکی وو، نو مخ په مخ او خنړی جنگ نه دی پیښ شوی، فقط د غش وشتل کېده او دغه د غش په وشتلو کې د دواړو طرفو څخه فقط د ګوتو پشمیر څو نفر وژل شوي دي چې شپږ د مسلمانانو څخه و او 10 نفر د مشرکانو څخه و، چې د مشرکانو په جمله کې 2 نفر په توره وژل شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې محاصره ډیره شدیده او ډیره دوامداره ده. نو یې داسې اراده وکړه چې دغه ډلې سره ماتې او متفرقې کړي. دغه مقصد د پاره د غطفان و مشرانو ته چې عیینه ابن حسن او حارث ابن عوف نفر ولېږل. یوازې غطفان د کفارو په لشکر کې 4000 نفر درلوده، یعنی تقریبا د کفارو نیم لشکر د غطفان څخه جوړ و. نو کچيري هغه بیرته ولاړ سي لکه د کفارو نیم لشکر چې ولاړ سي او په کفارو کې به اتفاقی جوړیږي. نو دغه د غطفان او مشرانو ته نفر ورغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې تاسو سره وویني. هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په لیدلو او ملاقات کولو راضي شو. اوس نو عیینه ابن حسن د نورو 4 نفرو مشرانو سره د مسلمانانو وځای ته ورغله او د کفارو په پټه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی سره د بیرته تک په باره کې خبرې کوي چې تاسو ولاړ سئ، موږ او قریش سره پریږدي. هغه ویل شدي موږ بیرته ځو، مګر دغه رجوع په مقابل کې موږ ته چی راکوي؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د مدینه منورې د میوو څلورمه حصہ درکو. هغه ویل یا د یو کال د پاره به د ټوله مدینه میوې راکوي، یو کال به د مدینه ټول حاصلات موږ وي، نو موږ برته ځو. غطفان پوهېده چې دلته زموږ اوسېدل فایده نه کوي، مسلمانان په خندق ساتل شوي دي او موږ اصلا د غنیمتو د پاره راغلی یو، نو که دغه غنیمتونه مفت او بېله جنګ په لاس راسي دا خو ډېر ښه کار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل د یو کال د میوو درېیمه حصه درکوم او تاسې به ځئ. هغه ویل یا بحث روان و، څو په آخر کې دې نتیجې ته ورسېده چې د مدینې منورې د یو کال نیمې میوې به دوی ته ورکوي او دوی به ځي. د احزابو څخه به جلا کیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم او عیینه پر دغه اتفاق وسو، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دغه اتفاق صحیح دی په دې شرط چې انصار یې قبول کړي، ځکه میوې د انصارو د باغو او د هغو ملک دي. که د انصارو نه وخوښه بیا نو اتفاق نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه او سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه راوغشتل چې دغه دوه نفره د انصارو مشران و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیینه په حضور و دوی ته حال ووایه او وی فرمایل د دې د پاره چې دغه د کفارو ډلې او احزاب سره وپاشم، نو می د غطفان د مشرانو سره موافقه وکړه چې د مدینې منورې د یو کال نیمه میوې به و دوی ته ورکوو او دوی به دغه احزاب پرېږدي او ځي به. تاسو څه وایاست؟ انصار وویل یا رسول الله که دغه وحی وي د الله جل جلاله د طرفه په دغه سره امر سوی وي پر سر او سترګو مو قبول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل یا وحی نه دي. بیا انصار وویل یا رسول الله په دغه کار کې ستا میل او رغبت ستا؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا بلکې دا جنگ او حیله ده، زه دا کار کوم خو په خوښ نه یم. انصار ویل یا رسول الله که دا فیصله د وحی په واسطه وي موږ یې پر سر او سترګو منو، که وحی نه وي ستا میل او غوښتنه دغسې وي بیا هم موږ ستا رضا او خوښي غواړو. او که چیرې دا د جنگ او حیلې موضوع وي نو یا رسول الله په والله دغو کسانو یعنی غطفان هغه هم ناست او دا خبرې اوري. نو ویل موږ او دغه قوم پر شرک وو او د بوتانو عبادت مو کاوه، خو دوی دا طمع نه درلوده چې د مدینې منورې یوه دانه خرما هم وخوري بېله مهمانۍ یا په رانیولو. اوس چې الله جل جلاله موږ په اسلام سره مکرم کړو او په تا سره معزز کړو، اوس و دوی ته زموږ مالونه ورکو، په والله بل شی به نکو ور بېله تورې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دوی رایه خوښه کړه او ویل کم وخت چې ما ولیده چې ټول عرب تاسې د یوې لیندۍ څخه ولي، نو دا داسې یو کار و چې ما ستاسې دپاره کاوه. او بیا یې و عیینه ته مخ ور واړاوه، ویل یا عیینه تا واورېده؟ اتفاق نسته. عیینه په تعجب کې سو چې دا عجبه قوم دی، دا خلق محاصره دي او د هر طرفه پر دوی تکالیف دي او دا د دوی جواب دی. نو پوسو چې دا قوم په اسانۍ سره نه تسلیمیږي. اوس چې د غطفان سره صلح او اتفاق و نسوه، عیینه بیرته د کفارو لشکر ته ولاړی او د هغو سره پاتې سو. د کفارو د طرفه محاصره نور هم دوام لري او مسلمانان هم د خندق څخه همیشه دفاع کوي. د دفاع څخه مقصد دا دی چې اصحاب کرام د خندق پر یوه طرف دي، د خندق د یوه سره تر بله سره تګ او راتګ کوي او هر وخت چې کفار تر خندق د اوښتلو کوشش کوي دوی یې نه پرېږدي، په غوښو یې ولي، په ډبرو یې ولي. دا پیره همیشه او پرله پسې و. د بلې خوا لوږه او غریبي ده. که څوک ډېر ستړی سي دا ولاړ سي چې یو څه راحت وکړي او نور نفر یې پر ځای ودرېږي او دفاع کوي. ورونو تاسې راسئ دغه حالت پر خپل ځان فرض کړئ. مثلا موږ 300 نفره د ولې پر یوه طرف ولاړ او د ولې پر هغه بل طرف زموږ دشمن چې 10,000 نفره دي راته ولاړ دي، کوشش کوي چې تر ولې راواوړي او موږ ووژني.
خو موږ یې ورا اوښتلو ته نه پرېږدو. نو څونه به ستړي یو او څونه به ځغلو او تر کومه وخته به دفاع کوو. ورونو، تاسې د مسلمانانو خاصتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حال لږ وسنجوئ. او دغه کار یوه ورځ نه و. مشرکان په فکر کې دي چې څنګه تر دغه خندق ورتیر سي. کفارو ته بې له دې څخه چې یو د دغه دوو کارو وکړي بله لار نه ده پاته. هغه دا چې یا به د بني قریظه یهود د دوی سره کومک کوي، د هغو د لارې به مشرکین مدینې منورې ته داخلیږي، یا به داسې لار پیدا کوي چې تر دغه خندق ور واوړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 3000 نفره دي دا په شروع کې، او د قریشو سره 10,000 نفره لشکر ورسره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې ټول نفر دي د شمال و طرف ته چې هلته خندق دی ولاړ وي، څوک دې نه پرېږدي چې تر خندق ور واوړي. ځکه دا امکان شته چې ځینې مشرکان دي مسلمانان په بله منطقه کې مشغوله کړي او ځینې نور دي تر خندق ور واوړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ټول د خندق ساتنه کوي او د کفارو د راوښتلو مخ نیسي. هلته ابو سفیان فکر وهي چې څه باید وکړي، خو د ځان دپاره اسانه لار دا وبلل چې د بني قریظه یهود کومک ورسره وکړي. که دغه یهود کومک ورسره وکړي او لار ورکړي، د ابو سفیان مشکل حل شو. ابو سفیان په دغه باره کې فکر کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه و یهودو ته نفر ورلېږل چې لکه څرنګه چې معاهد کړی دی خپل طرف ساتي. او په عین حال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودو حرکتونه هم تر نظر لاندې نیولي و چې کم فرق او تغییر خو نه دی پکښې راغلی. او د مسلمانانو هغه ضعیفه کسان چې په مدینه منوره کې پاته وه، لکه ښځې، کوچنیان، سپین-ږیري او ضعیفه خلک، هغه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راټول کړي وه او په داخل کې د مدینې منورې د هغو د حفاظت لپاره په یوه قلعه کې سره یو ځای کړي وه. ځکه که په پاشلو او متفرقه کورو کې وي، دا امکان شته چې څوک دې حمله پر وکړي، خاصتا چې نر ټوله دلته د خندق په ساتنه مشغول دي. نو د مسلمانانو ښځې او کوچنیان ټوله په یوه قلعه کې وساتل شول. نر څوک نه دي ورسره، بې له هغه سپین-ږیرو ضعیفو خلقو، هغه چې نه جنګ کولی شي نه د خندق ساتنه. چې په دغه ضعیفو خلقو کې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هم، هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاعر چې په دغه وخت کې عمر تر 80 کلو زیات او ډیر و. هلته ابو سفیان دا فکر وکړي چې د مدینې منورې د یهودو سره د خبرو دپاره ښه لار دا ده چې په خپله یهود خبرې ورسره وکړي، چې مقصد یې هغه د بني نظیر یهود وه چې د مدینې منورې څخه لږ موده مخکې ایستل سوي وه او اوس د ابو سفیان سره په دغه لښکر کې موجود دي. لکه مخکې چې مو درته وویل چې دغه احزاب هم دغه د بني نظیر یهودو سره راټول کړي وه. نو ابو سفیان د بني نظیر د یهودو مشر او رئیس حیی ابن اخطب چې اوس د خیبر د یهودو مشر او رئیس دی او د مشرکانو سره په دغه لښکر کې ملګری دی، د دې دپاره انتخاب کوي چې دی ولاړ سي او د بني قریظه د یهودو سره خبرې وکړي. او هغه په دې راضي کې چې د مشرکانو لښکر ته لار ورکړي چې مدینې منورې ته داخل سي. حیی ابن اخطب د بني نظیر د یهودو لوی مجرم، لکه هغه شامار چې په خپل غار کې پرله اوړي، او په دې انتظار وو چې کله به خپل زهر د مسلمانانو په بدنو کې توی کې، په ډېر شوق د بني قریظه د یهودو د کورو پر طرف ورهیسو. څو د کعب ابن اسد القرظي چې د بني قریظه د یهودو مشر او رئیس وو وقلا ته ورسېدی. کعب ابن اسد هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې دا عهد لیکلی او امضا کړی دی چې کچېرې د علیه الصلاة والسلام د یو چا سره جنگ وو، د بني قریظه یهود به د علیه الصلاة والسلام او مسلمانانو کومک کوي، چې دا بیان مو په تفصیل سره مخکې درته کړی دی. اوس حیی ابن اخطب د دغه کعب ابن اسد دروازه ور وټکول. کعب چې پوسو چې حیی ابن اخطب دی، ویل دروازه مور خلاصوي، زه خبرې نور سره کوم. حیی نارې ور وهي، وایي زه ستا څخه شی نه غواړم، فقط دغه زما خبرې واوره. کعب ویل نه غواړم چې خبرې دې هم واورم.
حویی بیا هم نارې وروهي. کعب پوهیږي چې د ده مقصد څه دی، پوهیږي چې لار غواړي، مګر کعب د دغه غدر او خیانت د نتیجې څخه بیریږي. خو حویی ابن اخطب ورته ټینګ دی، وایي ته زما خبرې واوره، خبرې را سره وکړه، بیا چې ستا خوښ وي هغه کار وکړه. کعب وایي نه ستا خبرې اورم نه زه خبرې در سره کوم، بیریږم چې زما آخر او نتیجه به هم داسې سي لکه ستا چې د مدینې منورې څخه وایستل سوې. ورونو، اوس به د دغه یهودو د رواج او اصطلاح په باره کې یو څه معلومات درکم. هغه دا چې دوی لکه عرب په فصیحه عربیه خبرې کولې، د عربو لباس یې اغوستی، ځکه دوی په مدینه منوره کې په 100 کلونه تیر کړي وو. ژبه یې عربي وه، که څه هم سوریاني یې زده وه، خو خبرې یې په عربي کولې. د عربو پر قسم یې اشعار ویل، عادات او رسومات یې د عربو وو. نو حویی ابن اخطب د پیغور پر قسم ورته وویل، دا چې ته زما سره خبرې نه کوې د هغه سبب دا دی چې ته بخیل یې، ته بیریږې چې زه به ستا هغه یوه ګوله ډوډۍ درڅخه وخورم چې تا د ځان دپاره ایښې ده. دغه پیغور پر کعب تاثیر وکړي، ځکه دوی هم لکه عرب پیغور یې نه قبلاوه. ولرای ولي بیا به عرب وایي چې زه بخیل یم. نو حویی قلا ته وردنوتی او ویل زه غواړم چې د بني قریظه د نورو مشرانو سره هم ووینم. خیر، هغه نور مشران هم راټول سوه. که څه هم کعب دغه اجتماع نه غوښته، مګر د مجبوریت په سبب یې دا کار وکړي. حویی ابن اخطب د بني قریظه د مشرانو سره کښېنستی او ویې ویل، یا کعب، ما عزت او شرف درته راوړی دی، د قریشو مشران او سرداران مې درته راوستلي دي، غطفان او د هغو سرداران مې درته راوستلي دي، بنو سلیم او د هغو رئیسان مې درته راوستلي دي. دغسې د عربو نورې قبیلې وریادوي او وایي 10,000 فوج او لښکر مې درته راوستلی دي. دغه ټولو زما سره عهد او وعدې کړي دي چې تر هغو به نه ځي چې محمد او د هغه ملګري ختم نه کړي. محمد څه فایده در رسوي؟ دغه قبیلو ته وګورئ. کعب ابن اسد ورته ویل، والله ما ته دې ابدي ذلت راوستلی دی، داسې اوریځې دې راوستلي دي چې اوبه یې توی سوي دي، په هغه کې تالنده او برېښنا وسته او اوبه نه لري. ویحک یا حویی، ما او دغه زما حال سره پرېږده، ما د محمد څخه بې له صدق او وفا بل شی نه دی لیدلی. مګر حویی نور هم کعب د شپشتو پر درخته خېجاوه، تر څو چې په الله سره یې دا عهد او وعده ورسره وکړه. ویل که قریش او غطفان لاړه او په محمد یې څه ونه کړه، زما دې په الله سره قسم وي چې زه به ستا سره ستا په قلا کې پاته کېږم، او هر څه چې تا ته پېښېده ما ته دې هم هغه را پېښ سي. خو اوس دغه موقع د لاسه مور کوه، دغه خبرې ورته کوي څو هغه هم موافقه ورسره وکړه، او هغه عهد او وعده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د بني قریظه د یهودو په مابین کې وه، هغه یې ماته کړه. دغه عهد او وعده پر یوه ورقه نوشته سوې وه. یهود ور ولاړ سوه، هغه کاغذ یې څیرې کړي او اوس یې دا اراده وکړه چې په عملي ډول سره هغه عهدونه مات کړي، چې په دې ډول سره د بني قریظه یهود د مسلمانانو پر ضد د مشرکانو ملګري سوه. ورونو، الله عز وجل د سورة المائده په 2 نمبر آیات کې فرمایي، لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا. یعنی خامخا به د مؤمنانو سره په عداوت او دشمنی کې تر ټولو خلقو یهود ډېر سخت او شدید وي، او هغه کسان به شدید وي چې مشرکان دي. نو د مسلمانانو اشد دشمنان اول یهود او بیا مشرکان سو. د یهودو دشمنی د اسلام او مسلمانانو سره همیشه او ابدي ده. زموږ او د یهودو ابدي دشمنی په کتاب الله سره ثابته ده. او کنن ورځ یو څوک دا فکر کوي چې یهود او د هغو د لاس آله نصارا د مسلمانانو دوستان دي، هغه څوک یا منافق د دوی د جملې څخه دی یا احمق دی. الله جل جلاله دوی زموږ دشمنان بللي دي او دغه کسان یې دوستان بولي. خیر، یهودو د خپل عادت سره سم خپل عهد او میثاق مات کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورسېدی چې په یهودو کې غیر عادي حرکتونه لیدل کیږي،
لکه څرنګه چې مخکې مو درته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم استخبارات درلوده چې حالات به ورته راوړل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوسو چې يهود غیر طبيعي حرکتونه کوي، ځانونه وجنګ ته تیاروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد ابن معاذ، سعد ابن عباده چې دغه دوه د انصارو مشران و، او عبد الله ابن رواحه او خوات ابن جبیر و يهود ته ورولېږل. ویل بلارسي وګوري چې دغه خبر چې دغه قوم په باره کې ماته را رسیدلې دي صحیح دی کیا که پوس واس چې يهود پر خپل عهد ولاړ دي، نو دا خبره پښکاره وکړي او ټول مسلمانان په خبر کړي چې خلق ثابته پاتې سي. یعنی دغه 3000 نفر چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دي مطمئن سي، او کې وعده ماته کړې و نو ځخ ملري، صرف ماته یو اشاره وکړي زه پوهېږم. اوس چې دغه دوه نفر د انصارو مشران د هغه دوه نفرو په ملګرتیا د بني قریظه و يهودو ته ورغله، د خبرو غوښتنه یې وکړه، غواړي چې خبرې ورسره وکړي. مګر د بني قریظه مشرانو د خبرو په عوض کې شکنځل او بدویل کول. دغه نفر ورته وویل هغه عهد چې ستاسو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابین کې وو. يهود ویل رسول الله څوک دی؟ زموږ او محمد په مابین کې نه عهد سته نه عقد. پښکاره وویل چې دوی عهد او وعده مات کړی دي. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه و دوی ته په بدویلو شروع وکړه. مګر سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه منع کاوه او ویل یا سعد هغه شی چې زموږ او د دوی په مابین کې دی هغه تر شکنځلو او بدویلو لوی دی. زموږ او د دوی په مابین کې فقط د خلیه خبرې نه دي بلکې تر دغه لوړ کارونه دي. نو د انصارو ډله بیرته ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله. کوم وخت چې هلته ورسېده رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې څه خبر وو؟ دوی ویل یا رسول الله عضل او قاره. فقط دا یو اشاره و چې يهودو غدر وکړي. که ستاسو په یاد وي موږ مخکې دغه دوه قبیلو قصه د ماء رجیع په نامه سره درته کړې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لس یا شپږ نفر اصحاب کرام یې په غدر او خیانت سره شهیدان کړ. هغه چې عاصم او خبیب پکښې و، سره د دې چې جوار یې هم ورکړی وو او خیانت یې وکړ. نو کوم وخت چې دوی ویل عضل او قاره یعنی غدر یا رسول الله، او دا معلومه خبره ده چې په دغه اوسنی حال کې د يهودو خیانت د مسلمانانو لپاره ډېر لوی خطر دی. ځکه د دوی په خیانت سره د جنوب شرق لار پر مسلمانانو ورخلاص شو او د کفارو لشکرو ته لار ور الاسو. خندق به معنا مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم په لوړ اواز سره وویل الله اکبر، د کامیابی زیری درکو. ورون تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم و دغه جواب ته متوجه سئ. هیڅوک داسې نه کوي. هلته د غدر او خیانت خبر راغلی، دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم تکبیر وایي، د نصر او کامیابی زیری ورکوي. خو په حقیقت کې دا د الله جل جلاله د وعده تصدیق وو. خیر نور مسلمانان نسو په چې يهودو خیانت کړی دي، بلکې په دغه تکبیر سره د هغو دا ګمان سو چې يهود اوس هم پر هغه خپل عهد ولاړ دي. مګر د يهودو د خیانت خبر بیا هم پټ نسو پاته. خبر قرار نشریدي چې د بني قریظه يهودو عهد مات کړی دي او د جنوب شرق لار را باندې را خلاص شو. خطر اوس ډیر لوی او د دوه طرفو څخه سو. یو د شمال د طرفه چې هلته د مشرکانو لزر لشکر پروتي او په هر لحظه کې دا امکان شته چې تر خندق ورواوړي، او بل د جنوب د طرفه د بني قریظه د يهودو حمله. خیر د شمال و طرف ته خو بیا هم خندق شته، مګر د جنوب شرق و طرف ته هیڅ ساتنه نشته چې دا نو د خندق په غزا کې د مسلمانانو د پاره تر ټولو حالاتو سخترین او مشکل ترین حالت، خاصتا چې د مسلمانانو شذ او کوچنیان هم ودغه خائن يهودو ته نږدې او بل حفاظت دي. د مسلمانانو حالت داسې سو لکه الله عز وجل چې د سوره الاحزاب په لسم او یولسم نمبر آیاتو کې بیانوي او فرمایي وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ
وتظنون بالله الظنون، یعنی کوم وخت چې د ډیرې بیرې څخه سترګې رډې او شخې پاتې سوې او زړونه تر ستوني او حلقه پورې ورسېده او تاسې پر الله جل جلاله قسم قسم ګمانونه وکړ، سترګې خو د دهشت او حیرت څخه رډې پاتې سوې او زړونه چنغړوکو ته ورسېده، یعنی په دونه زور او شدت سره غورځېدل لکه د ستوني د لارې څخه چې د باندې راوځي او قسم قسم ګمانونه وسو چې واقعي مسلمانانو به د ځان سره ویل چې دا یو بل ډیر سخت امتحان را باندې راغلی دی، الله دې خیر راته پیښ کړي. ناقص الایمان کسانو به ویل چې دغه حالت څخه زموږ ژوندي وتل ډیر سخت او مشکل دی. د منافقانو د حال پوښتنه خو مکوه چې د هغو خبرې بیا په وروستنیو آیاتو کې الله جل جلاله بیانوي. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، په دغه وخت کې مؤمنان امتحان کړه سوه او په سخت ریږدېدلو سره ورېږدول سوه. په دغه کیفیت سره منافقان او مؤمنان سره جلا کړه سوه. د منافقانو څخه د نفاق خبرې کېدلې، حتی ځینو منافقانو به ویل محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته د قیصر او کسرا په خزانو وعدې راکوي او نن ورځ زموږ څخه یو څوک دا قدرت نه لري چې په اطمینان سره دی د قضای حاجت لپاره ولاړ شي. او ځینو بیا په عام مجلس او د خلکو په حضور دا اجازه غوښته چې خپل کورو ته ولاړ شي او دوی به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل موږ ته اجازه وکړه چې موږ خپل کورو ته ولاړ شو، زموږ کورونه تر مدینې منورې د باندې دي، موږ پر بیریږو چې يهود حمله پر ونه کړي. حتی په بنو سلمه کې هم د تیښتې اراده پیدا شوه. دلته په دغه مشکل حالت کې منافقانو په تیښته شروع وکړه، قرار خپل کورو ته ځي، هر یو پر خپل اهل او اولاد بیریږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې تقریبا یوازې پرېښاوه. حتی د واقعي مسلمانانو ډېر نفر د يهودو دغه خیانت په اوریدلو وبېرېده او ډېر صادقه مسلمانان د منافقونو دغه تیښتې تر تاثیر لاندې شول او دوی هم لاړ. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغه 300 نفرو څخه فقط 300 نفر پاتې دي. تاسو دغه خلل او تاوان ته وګورئ چې د بنی قریظه د يهودو د خیانت په سبب د مسلمانانو ولشکر ته پیښ شو. د هغه 300 نفرو څخه چې خندق یې ساتي او پیره کول اوس فقط 300 نفر پاتې شو او نور ټول خپل کورو ته ولاړه غواړي چې کورونه وساتي. اوس چې يهودو عهد مات کړي غواړي چې جنگي اقدامات او تجاوزونه وکړي، نو هغه اول شی چې د هغه په باره کې فکر وکړي هغه داو چې ویل تر ټولو د مخه به د مسلمانانو ښځې او کوچنیان واخلي، ځکه دوی خبر و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته د نن په مدینه منوره کې ښځې او کوچنیان په یو قلا کې پرې ایښي دي او مسلمانان د باندې خندق ساتي. نو يهود ویل وبګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ښځو او کوچنیانو د ساتنې لپاره کم جنگي خلق او پیره پرې ایښي دي کیا کې څوک نه و پرې ایښي، فقط ښځې او کوچنیان و حمله به پر وکړو او دا به زموږ دپاره اول غنیمت وي چې ښځې منځیانې او هلکان مریان دي. ورونو حالات ډېر خطرناک دي. واقعا هم په قلا کې بې له ښځو او کوچنیانو بل څوک نشته، ځکه ټول مسلمانان هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خندق ساتنه کوي. نو يهودو څو نفر جاسوسان د معلومات لپاره ولېږل چې ولاړ سي وګوري چې په قلا کې د ساتنې لپاره څوک شته کیا. دغه نفر نږدې و قلا ته ورغله، ویلې ده چې په قلا کې ښځې دي، دې خوا ها خوا ته ځي، نر نه معلومیږي. بیا دغه نفرو د خپل مابین څخه یو نفر ورولېږي چې ته ښه ورنږدې سه او پوره معلومات وکړه چې څوک خو به نه وي. دلته نو صفیه بنت عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمه و دغه يهودي ته متوجه شوه او اوس به قصه په خپله و صفیه رضی الله تعالی عنها ته پریږدو. صفیه رضی الله تعالی عنها وایي د يهودو یو سړی مې ولیدی چې شاوخوا پر قلا راګرځي او دا داسې وخت دی چې د بني قریظه يهودو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه خپل عهد مات کړی دی او دلته هم په قلا کې داسې څوک نشته چې زموږ دفاع وکړي
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او نور مسلمانان د دشمن مخ ته ولاړ دي. که دلته یو څوک پر موږ حمله وکړي، مسلمانان د هغه خپل مشغولتیا په سبب موږ ته نشي راتلای. نو وایي وحسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ ته ورغلم چې هغه هم زموږ سره په دغه قلا کې وو او ورته ویل یا حسان دغه يهودي لکه څنګه چې ته وینې شاوخوا پر قلا راګرځي او په والله زه د مسلمانانو پر ناموس د يهودو د طرفه نه یم مطمئنه. که دغه يهودي و نورو يهودو ته خبر وروړي ممکن حمله را باندې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان هم هلته د خندق په ساتنه مشغول دي. نو ورکشته سه دغه سړی ووجنه. حسان ورته ویل په والله ته پوهیږي چې زه دغه کار نه یم. صفیه وایي نو مې په خپل د يهودي د وجلو اراده وکړه. د قلا څخه مې یو لرګی را سره واخیسته او ورکشته سوم. دغه يهودي ته پټه سوم. کم وخت چې يهودي زما و برابرۍ ته راورسېدی په لرګي مې پر سر وواهه. سړی غزار سو او تر هغو مې واهه چې ومې وشي. بیرته وقلا ته راغلم او حسان ته مې وویل چې ورسه دغه سړي سامان واخله. ما په دې سبب نه واخیستی چې دی نر و. حسان ویل زه د دغه سامان ته ضرورت نه لرم. نو صفیه رضی الله تعالی عنها ورغله د سړي سر یې ور پرې کړ. ورونو تاسو ښه متوجه سئ دا د ښځې ایمان، شجاعت، تدبیر او عمل وو. د سړي سر یې پرې کړ او لوړ وقلا ته وختل. ګوري چې دغه وژل سوی نفر نور ملګری لري کیا، خو هلته څو نفر ولیده او دغه سر یې د هغو پر طرف ور وغورځاوه. هغو چې دغه سر ولیدي ویل قلا په خلقو ډکه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمه صفیه رضی الله تعالی عنها دغه کار د مسلمانانو د شذو او کوچنیانو د ساتنې سبب وګرځیدي. يهودو دا فکر وکي چې په قلا کې ډېر جنگي خلک شته، حال دا چې قلا په کلی ډول د نورو څخه خالی و او دوهم واره دغه عمل پر کولو اقدام او جرأت ونه کړ. مسلمانه ښځه دغه ایماندار، دلاوره او با تدبیر وي، نه دا چې عمر یې په پیشن او درشن په غیبتو او لغازو تیریږي. دغه صفیه رضی الله عنها و چې خپل زوی زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه یې فارس او جنگي قهرمان تربیه کړ. زبیر رضی الله تعالی عنه چې کوچنی و دیبه په یو تاریک ځای کې یوازې پریښاو. که به هغه ژړل دیبه واه خلقو به دا ملامتول چې هغه کوچنی دی او ته ظلم ورسره کوي. دیبه ویل زه داسې تربیه کوم چې فارس دین جوړ شي. د فارس څخه مقصد جنگي پهلوان او شجاع. نو رښتیا هم د زبیر څخه زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ جوړ شو. صفیه داسې نه و لکه د نن ورځې ښځې چې خپل اولادونه بیریدونکي او نازولي، پاسته او نازک تربیه کوي. هیڅ کله داسې نه و. خوندو دا مسأله د تربیه مسأله ده. زه نه وایم چې د خپل اولادو سره محبت مکوي، بلکې خپل اولادونه شجاع او دلاوره تربیه کوي. تاسو نه ګورئ چې د صفیه په شجاعت او دلاوري پوره قلا وساتل شو. تاسو فکر وکړئ کدا دغه کار ونه کی نو څه پیښیږي؟ شخیر هلته پر مسلمانانو محاصره ډیره سخت شوه. اوس فقط هغه 300 نفر دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاتې دي او د خندق څخه دفاع کوي. پر مسلمانانو ډیر فشار راغلی. کفار غواړي چې تر خندق ور واوړي او مسلمانان یې نه پریږدي، دفاع کوي او هلته بني قریظه د جنگ لپاره ځانونه تیاروي چې د جنوب د طرفه پر مسلمانانو حمله وکړي. څوک نه خبر و او نه پوهیده چې دشمن به د کومه ځای څخه را باندې راسي. ځینې مسلمانان به یو وخت د ضرورتو د پوره کولو لپاره کورو ته تله، بیا به بیرته راتله. چې په دغه جمله کې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ یو وخت کور ته ولاړ او هلته ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ولیدي چې سعد رضی الله تعالی عنہ زغره اغوسته ده، تور او سپر ور سره دي، د میدان جنگ سره دي، خو بدبختانه دغه زغره چې د اغوسته و دا صحیح زغره نه و، زړه او پر زګر سری و، زګر یې ښکاراو. سبحان الله د مسلمان زړه دی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وویل زه دغه سری ځای څخه پر د بیرېږم، ټول بدن یې پټ دی
مګر دغه یو ځای ښکارا دی او د زغری څخه مقصد دا دی چې ټول بدن په پټ وي مګر صحابه کرام غریبان و د نیستی په سبب یې دغه زړه زغره اغوسته خیر سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ بیرته خندق ته ولاړی او هلته د کوپارو د طرفه غش وشتل شروع د الله جل جلاله په اراده د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ پر هغه لږ ځای غشي ومشتي او زخمی شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوستي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه غشي ځنی وکشي خو د زخم څخه فواره غوندي ویني راوځي مسلمانانو هر څه کوشش وکړي چې دغه ویني ودرېږي خو ویني نه درېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اوسپنه په اور کې کښېښول چې شس رسوه نو یې دغه زخم ورداغ کړي او دا غېدل اخري دوا ده یعنی چې د نور علاجو څخه انسان نا امید سي بیا نو داغ شول کېږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکی آخر الدواء نو په دغه داغېدو سره وینه ودرېده خو یو څه موده وروسته بیا د زخم خوله خلاصه سوه او بیا وینه بهېدل شروع سوه دلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ دی مسجد نبوي ته بوتله سي او هلته دی علاج وسي سعد رضی الله تعالی عنہ یې مسجد ته بوتي هلته خیمه ورته ودرول او هلته علاج کړي او هغه څوک چې د زخمیانو علاج کاوه د انصارو څخه یو شذو چې نوم یې رفیده او دا په اسلام کې هغه اوله ممرضه یا نرسه یا جراحه ده چې د زخمیانو علاج کوي خیر دلته په مسجد نبوي کې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ علاج کیږي امام بخاری رحمه الله روایت کوي چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ دلته په دغه مریضي کې و الله جل جلاله ته دعا کول او ویل به الهي تا ته معلومه ده چې ماته د هیڅ اثر استا په لار کې jihad کول دون ډیر نه دي خوش لکه د هغه قوم سره چې ستا د رسول تکذیب یې کړی دی او ستا رسول یې د خپل وطن څخه ایستلی دی چې مقصد یې قریش او الهي زه داسې ګمان کوم چې تا زموږ او د دوی د مابین څخه جنگ ایسته او لری کړي کچيري د قریش سره نور هم جنگ پاتې وي نو ما ژوندۍ پاتې کې چې د هغو سره ستاده لپاره جهاد وکم او کله نور جنگ استکړی وي نو می دغه زخم ما جوړوي او مرګ می دغه زخم څخه کې او د دعا په اخر کې وویل الهي تر هغو می موجنه چې د بني قریظه په يهودو می زړه یخنس سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ نو دلته په مسجد نبوي کې پرېږده چې د زخم علاج کیږي هلته په خندق کې پر مسلمانانو ډیره سخته او ټینګه محاصره لګېدلې ده تر داسې اندازې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر یو منځ وروسته خپل رب عز وجل ته دعا وکړه او ویل اللهم استر عوراتنا اللهم آمن روعاتنا اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهغه مسلمانانو توکتل چې د علیه الصلاۃ والسلام تر شایه المنز کاوه او ویل والله د مځکې پر مخ بیل تاسو څخه بل داسې څوک نسته چې یوازې د الله جل جلاله عبادت کوي ما على وجه الارض من يعبد الله غيركم دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغو مسلمانانو شاهدی ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دلته په خندق کې و هغه وخت د ټول مځکې پر مخ بیل دغه مسلمانانو څخه بل داسې څوک نه و چې یوازې د الله جل جلاله عبادت کوي حتی په آسماني ادیانو کې هم خلق تغیر راوستلی وو وحدانیت بالکل نیست او نابود وو الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو دعا قبول کړه الله عز وجل په خپل قدرت داسې یو کار جوړ کړي چې د هغه په واسطه دشمن ذلیل سو او ډلې سره وپاشل شوه هغه داسې نعیم ابن مسعود ابن عامر الاشجعي چې اصلا د غطفان د قبيلو څخه وو او په مکه مکرمه کې اوسېدی کافر او مشرک او د کفارو ملګری وو په دغه لحظو کې الله عز وجل د هغه په زړه کې ایمان ورواچاو ورون ښه فکر وکړئ
په دغه لحظه کې چې مسلمانان په بیره خوف او محاصره کې دي شمیر یې لږ او ضعیف دي آیا د دشمن د طرفه څخه یو څوک مسلمانېږي دغه نعیم اسلام په خپل یو معجزه ده دا الهي مداخله ده مسلمانان محاصره دي په مرګ محکوم دي په هر لحظه کې دا امکان شته چې فنا کوونکې حمله دي پر وسی او دوی دې ټوله ختم سي په دغه وخت کې څوک ایمان راوړي مګر دا الهي مداخله و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعا قبل دوا نعیم ابن مسعود چې د کفارو ملګری دی او د مکه مکرمه د اشراف څخه دی په دغه وخت کې مسلمان شو د کفارو د لشکره څخه په پټه ووتی او د مسلمانانو خیمو ته ورغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د ملاقات غوښتنه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کښینستی او ویل یا رسول الله زه شاهدی ادا کوم چې لا اله الا الله وانك رسول الله او نعیم ویله چې زما په اسلام بیل تاسو بل هیڅوک نه دي خبر نو امر کوه څه وکم رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا نعیم ته یو نفر یې زموږ سره په لشکر کې ستا وجود موږ نه زیاتوي موږ 300 نفر یو په تابه 300 او یو نفر کم فرق یې ونه کوي او دشمن لزر نفر دی نو کدی په واسه پوراوي چې دوی سره وپاشه او موږ د دې حمله څخه خلاص سو دغه کار وک نعیم ویل یا رسول الله دغه کار د پاره یې باید ووایم یعنی د دوی د پاشلو د پاره مجبور یم چې درواغ وایم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل وی وای ځکه جنگ خطا ایستل ورونو دا معلومه ده چې درواغ ویل حرام دي مګر په جنگ کې او دغه ځایو کې د دشمن د پاشلو د پاره جائز او روا دي بلکې شکار هم دي بیانو نعیم برته کفارو ته ورغلی هلته ډېر ښه او صحیح نقشه په خپل دماغ کې سره وسنجول او د هغې په عملي کولو یې شروع وکړ نعیم ابن مسعود د مکه مکرمه د مشهور خلقو څخه و د قریشو د رئیسانو د حضور سړی و او په عین وخت کې د غطفان سره هم چې د قبيله و ښه علایق درلوده د بني قریظه د يهودو په خوانی دوست او آشنای و دغه يهودو ته د جاهلیت په وختو کې هم د ملاقات او لیدنې د پاره ورتلی مقصد دا چې نعیم معروف شخص وو او د قضیه د ټولو اطراف سره معرفي او ښه مناسبات یې ورسره درلوده اوس یې د هغه خپل نقشې په عملي کولو شروع وکړ او اول یې د بني قریظه د يهودو څخه شروع وکړ د کفارو د لشکر څخه رهیسو او د بني قریظه و يهودو ته ورغلی د يهودو مشران یې سره راټول کړ ویل تاسو خو ما ښه پیژنئ چې زه څوک یم هغه ویل هو ویل په دې خو به هم خبر یاست چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره څونه دشمنی لرم ویل هو ویل دا خو به هم در معلومه وي چې ستاسو څونه دوست یم هغه ویل هو صحیح ده او وایي څه پیښه ده دا ویل خبره ده چې قریش ستاسو په مثل نه دي دغه شهر ستاسو شهر دی په دغه شهر کې ستاسو مالونه دي ستاسو اولادونه او شذ دي تاسو نسئ کولای چې دغه وطن پرېږدي او بل ځای ته ولاړ شئ او اوس قریش او غطفان د محمد او د هغه د ملګرو د جنگ لپاره راغلي دي او تاسو هم پر محمد او د هغه پر ملګرو د هغو پر وطن د هغو پر مالو د هغو پر شذو د قریش او غطفان کومک کوي اوس نو که قریش او غطفان د چور او حمله موقع پیدا کړه خو حمله به پر وکي او که موقع نه ورته برابر خپل وطنو ته بولارسي تاسو او محمد به سره پریږدي او بیا به محمد تاسو څخه خپل انتقام واخلي يهود ویل نو موږ باید څه وکړو نعیم ویل د قریش او غطفان په ملګرتیا تر هغو جنگ مکوي څو ګرو یې نمی درکړي يهود ویل څنګه ګرو نعیم ویل د قریش څخه وغواړي چې 10 نفر خپل مشران ستاسو سره په قلا کې پریږدي بیا نو دوی خپل مشران یوازې نه پریږدي چې دوی دی ولارسي او هغه مشران دی پاتې وي دغه نو ستاسو د پاره ضامن سو چې دوی به خامخا جنگ کوي يهود ویل دا ښه فکر دی نعیم د يهود څخه رهیس او د کفارو ولشکر ته ورغلی
دلته یې د قریشو د مشرانو څخه د ملاقات غوښتنه وکړه. هغه ویل څه پیښه ده؟ نعیم ویل تاسو راټول سئ، زه به مو خبر کړم. د قریشو مشران لکه ابو سفیان او نور سره راټول شول. نعیم ورته کښېنستل، ویل تاسو خو ما پیژنئ چې زه څوک یم؟ ویل هو. ویل دا به هم در معلومه وي چې د محمد څونه دشمن یم. ویل په دې کې هیڅ شک نشته، ځکه نعیم چې د اصله مشرک وو او اوس 45 ورځې کېږي چې د کفارو سره دی. کدی د محمد صلی الله علیه وسلم د کومکانو څخه وای نو به د مسلمانانو سره جنگ نه کولای. د کفارو پر نعیم پوره اعتماد وو. نعیم ویل چې زما دوستی او آشنایی به د یهودو سره هم در معلومه وي. ویل هو، خبره څه ده؟ نعیم ویل د یهودو څخه یو ډیر بد خبر راته راغلی دی. قریش ویل څه خبر؟ نعیم ویل د بني قریظه یهود اوس پر دې پښیمانه دي چې دوی د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره خپل عهد او وعده مات کړ. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.